دا وتا ستا په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ شریف فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادريس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. وقال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو كما قال. رب العالمین چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نبوت او پیغمبري کله ورکولا نو داغه پیغمبره شروع د خپل نوم نه کړی دا ورته فرمای اقرأ لولا بسم ربک الذی خلق. د رب ستا په نوم هغه رب چې مخلوق پیدا کړی دی. نو د پیغمبره شروع چې دا یو عظیم نعمت ته په نبی علیہ السلام باندې او بیا زمون د پاره لوی نعمت ته داغه شروع د الله د نوم نشوي ده. دین د الله د نوم لوی معلومیږي چې د الله نوم سونه عظیم الشان شعر او سونه د برکت شعر چې د پیغمبره غوندې لوی نعمت د الله د نوم شروع کیږي. دویم قرآن شریف چې کله نازلې ده دا د قرآن شریف د نازلې دور وزدا او د قرآن شریف لومبی آیت ته نو د قرآن غوندې عظیم وحی شروع د الله د نوم نه کیږي. اقرأ دا لومبی آیت ته چې د قرآن شریف شروع ته شوی دا او د قرآن شریف د نازلې دو د دې لومبی آیت نه الله شروع کوي. یو قرآن شریف چې مون لولو دا الحمد نه شروع کو دا غي شروع په بسم الله دا لاول به بسم الله و بسم الله الرحمن الرحیم نو بیا به الحمد نه شروع کی. او هر صورت چې کله شروع کې داول به الله نوم و بسم الله الرحمن الرحیم نو بیا به د صورت شروع کې. خدا قرآن شریف نزول او نازلې دل دا غي تعلق هم د خدای د نوم سره دی چې اقرأ لولا بسم ربک دا رب خپل پنوم کم رب خلق چې مخلوق پیدا کړی. زمارونو دا الله د نوم ډېر لوی برکات دي. هر کار چې دا الله په نوم شروع شي. ما چې دا کوم حدیث ولستو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر هغه کار چې انسان د زړه د خوښۍ کاری یو دی چې انسان د زړه په ناخوښۍ او کار کوي مجبوري یا یو شی خوښني او د سوجه نه هغه کار کوي ځان ته خلاصي نه زیبال چې داسې کاری چې د توجه کاری استاد د زړه د خوښۍ کاری استاد مینه کاری استاد زړه وتا په مینه کې یو داغه شروع کې نو بسم الله نه شروع کا او کده بسم الله الرحمن الرحیم نه شروع نکا فهو ابتر دا کار بدل لنډي بوچی نقصانی وي. یو سړی آبادی کوي
چې رضان لخکل عبادی کوم دا د الله د خوښۍ شی دی چې زو زما بچی پکې خوشاله جون تیر کو او مونږ پکې د دنیا هغه وخت تیر کو نو دې آباده شروع د الله د نوم نو کی رومبه خخته چیک دی و بسم الله الرحمن الرحیم او چې کله مکمل شي او کډه وردن کې و بسم الله الرحمن الرحیم او چې بیا ور داخليږي و بسم الله الرحمن الرحیم نو دا کور به په صحیح طریقه مکمل شي او دا به د خدای په نيزو بهتر کور شي اکدا سني لنډي بوچي بای د جون خوان به پکینی د جون مذهب به پکینی دا د حضور پاک مبارک وینا ده نو دا الله نوم بسم الله الرحمن الرحیم هر کار چې سړی شروع کوي دې دا الله د نوم نه شروع کړو دا الله نوم د دې دنیا آبادی ده تر سوچه ګوره بسم الله کې دا الله درې نومونه دي یو الله بسم الله دا الله نوم بل الرحمن او بل الرحیم دا یو دا الله اسم ذات ته اسم ذات او دا نور دا دو دا الله صفتی نمونه دي لکه رحمان دا رحمت سره تعلق لري رحیم دا رحمت سره تعلق لري نو دا لومبه دا الله اسم ذات ته بلکې بعض علما وایي چې دا اسم اعظم دی لکه نبی علیہ السلام فرمایي چې دا الله په نومونو کې یو نوم دی چې هغه ته اسم اعظم وایي لوی نوم چې کله په الله نه سره دعا غواړي نو الله دعا قبلای او چې کله محتاج شي او دا الله نه حاجت طلب کې سوال ته کې نو الله ستا حاجت پوره کې ستا سوال قبلای نو اختلاف د علماء پکشتا خو بعض علماء وایي چې دا الله هغه اسم اعظم چې الله په انسان دعا او سوال قبلای هغه د الله نوم دی الله بسم الله دا الله نوم پکې راغی لکه زمان نوم دی او څوک په مینا والی زه په خوشالېږم او کو څوک را لروان کی په خپکېږم دا رنګ دا الله نوم دی او ځان له په خپل خو دی لله الاسماء الحسنى دا الله بیا نور ډیر خشته نومونه دي دا نوم ولا مونږ نه دی دا ورله نبی رسول الله نه دی دا نوم الله ځان له په خپل خو دی الله او ډیر خپل معنی ده علماء په معنا کې څه اختلاف کوي او خو صحیح طریقہ د دې اصل معنا خدا الله ذات ته خو کسو کې معنا کوي نو دا چې د عبادت لایق دا الله دا معنا معبود چې څوک وته خلق وته عبادت کوي تندې وته لګي سر وته لګي غختنه ته کوي په حاجتونو کې سوالونه ته کوي دغه ذات ته الله ویل کېږي د دې دومره برکت ته د الله د نوم چې حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله وی تر سوچ په مقدس مکا دا الله نوم اغشتی شنو قیامت بن راځي او کله چې په مقدس مکا دا الله نوم بن شو نو قیامت برازي معلومی کی دا چې د ټول دنیا روح دا الله نوم دی د ټول جهان اسمانونو زمکو کائناتو د دې ټولو روح او د دې ځان د دې زړه دا د الله نوم دی چې دا اغشتل کېږي الله الله دا آبادی دنیا چې کله دا نوم بن شو دنیا بروانه شي یو حدیث پاک کې راځي الله په دې نوم دونه خوشاليږي پر خپل نوم په طبرانی شریف کې دا حدیث ته چې څوک یو ځل اوي الله یو ځل چې وای الله الله په دومره خوشاله شي چې تعالی درې ځله الله आवाज درکې ولی بندا ولی بندا ولی بندا ته یو ځل आवाज کې الله درې ځله आवाज درکې بندا څه چلو شو ولی وای کنه بندا ولی وای کنه څه مسله ده بندا شابه وای کنه سره دون الله پر خپل نوم باندې خوشاليږي نو په بسم الله الرحمن الرحیم کې لومبه لفظ خدا الله نوم دی الله نوم او ورپسې دوه الله خشته صفاتونه دي الرحمن او الرحیم الرحمن سمانا د دې تعلق دنیا سره دی الرحمن دا چې مال الله برکای ورته معنا ته زوک کېده پما الله مهربان دی وبرکای مال الله ډوډۍ راکای مال الله عزت راکای
زما جون د الله په اختیار کې، زما بیماری د الله په اختیار کې، زما جوړېدل د الله په اختیار کې. د دنیا چې څومره نعمتونه دا ټول مال الله راکړي، دا د الرحمن معنا ده. هغه ذات چې د دنیا دا ټول نعمتونه ورکړي هغه ته الرحمن وایي. زما دا سامان چا راکړي ده؟ الله راکړي ده. دا بچی چا راکړي دي؟ دا الله. دا مال دولت، دا عزت، دا مسلمانی، دا خپل جرم، دا خشته شکل، دا ګرځیدل، دا ولاړه ناستا، دا ملاستا، دا راحت، دا خوشحالی، سکون، اطمینان، د دې ورکون کی تسوی الرحمن. سو توي الرحمن معنا به سکو په دنیا کې ډیر زیات مهربان ذات. د دنیا د ټولو نعمتونو ورکون کې ذات. د دنیا ټول نعمتونه دا د الله د طرف نه دي. ما بكم من نعمت فمن الله. الله وای چې څومره احسانات دي دا ګورې زموږ طرف نه دي. دا رښتیا خبره ده. ګور کله نه غواړي کنه قسم دې کې یو قدم نه یو ځای نه بل ځای تم کېږي چې الله غواړي قدم بوچته، چې الله نه غواړي چې ساموانه لې، چې الله نه غواړي چې یو 2 روپیا هم ګونه ګټي، چې الله نه غواړي چې یو بچی دې منشي، چې الله نه غواړي د دنیا ډاکټران به علاج کوي چې یو چې زرګونه داروګان استعمال کوي چې یو سرخوږی دې ختم نشي، او چې الله غواړي نو په یو بوټو بو باندې جوړي. تاسو دا کنه چې الله غواړي یو رکو الکا ډیر علاج مې وکړو خنشو ربي شین شو پنده کلاچه پورې وګرځیدم او خنشو پلان کې را لې ورکوټ غوندي پونه راکله پاغه خشم. دا د پونه کمال نه دا چا برکت دی الله. هغه کې د شفا نه چولا او په دایو پونه کې د شفا واچولا. الله په خپل وی و ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. چې هر قسمه تکلیف او ضرر د ته ورسیږي ردی لرکون کې ما سوا د الله نه بل څوک نشته. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. او کچته خیر د رسول غواړم الله وی که خیر د رسول غواړم نو زما خیر د چاپلارم نشي بندول. څوک نشي ویل چې فلان کې د خیر مرسو، څوک نشي ویل چې فلان کې لګټه مور کوا. خیر او شر د چا په لاس کې دی الله. دوم چې آمنت بالله وایو نو په دې کې موږ یو ټکی وایو کنه والقدر آمنت بالقدر خیره وشره من الله تعالی. دما ایمان آمنت بالله په الله ایمان دی و ملائکته دا الله په فرشتو ایمان دی چې الله فرشته شته ویننا خو الله او رسول یې نه ایمانم. و کتبه دا الله کتابونو باندې ایمان دی چې څومره نازل کې ټول برحق دي. و رسوله دا الله په ټول رسولانو ایمان دی چې څومره پیغمبران دي ټول د الله کول استاد دي زمونږ د هدایت لپاره را لېږلي دي. و یوم الاخر دا آخرت پر ورځ ایمان دی چې آخرت پر ورځ به الله راولي مونږ به جمع کوي مونږ سره به حساب کتاب کوي. ورپسې سوي والقدر خیره وشره من الله تعالی. په تقدیر می ایمان دی که خیر دی او که شر دی دا ټول د الله په علم کې دي. دې خیر او شر خالق او مالک څوک دی؟ الله من الله تعالی. او البعث بعد الموت د مرګ نه پس واپس جمع کېدل د چا په طاقت او قدرت کې دي؟ د الله. نو الرحمن معنا وسکو چې د دنیا څومره نعمتونه دي کو بدا که هوا دي که جون دي که رزق دي که دولت دي د دې ټول ورکون کې الله. الرحیم د دې څه معنا ده؟ د دې تعلق د آخرت سره دی. په آخرت کې په مسلمان ور په دنیا کې الله کافر لم رزق ورکړي مسلمان له ورکړي، کافر لم شکل ورکړي مسلمان لم ورکړي، کافر لم صحت ورکړي مسلمان له ورکړي. لیکن په آخرت کې د الله رحمت چا سره خاص دی؟ مسلمان سره. کافر له نشته الته کافر باندې رحم نشته. نه کافر له ډوډۍ ورکړي نو به ورکړي اس قسمه. او کوم کافر له وجود په آخرت کې ورکړي د عذاب د پاره دی. او کله جهنم په میانس کې وب ورکړي د جهنميانو ویني زوی نهونه اب عذاب بي. او مسلمان لبا الله تعالی په آخرت کې خوشاله ورکړي. نو د آخرت چې کوم غټ نعمتونه دي چې بخنه ده جنت ته داخلول دي او د جنت خوشاله ورکول دي دا ټول نعمتونه ورکون کې څوک ته رحیم وتوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سل رحمتونه دي پاره کې یو رحمت دی دنیا ته را لېږلې او د خلکو په دیړونو کې چولې دي.
د حیوانات او د انسانانو کې. او په خپل حضور پاک فرمایي وی ګوره دا اس چې کله په خپل بچی باندې خپکیری او زرت خپوچته کی دا اس په پزله کې دا رحم الله چولې چې دا دې بچی دې خپل په نه کېږي دا څه ده کنه وی دا هغه رحمت دی. پاسونو کې هم تقسیم کړی دی چرګو کې مشتا چرګ چې بچی له معمولی چرګي بچی ګرځي او ته یو بچی رانی سي ټونګي در باندې لګي کنه د دې چرګي په دې لکه الله دا رحم چولې چې دا ما بچی دی. د سپی په بچی په سپی کې الله رحم چولې دی ځکه نه سپی چې لنګ چې ته بچی لګوته یو څه چې برابرې دي کنه برابرې. نو پسپو کې په حیواناتو کې په انسانانو کې چې څومره رحمتونه دي او دا ټول د الله هغه یو رحمت الله تقسیم کړي دي. سو پاتې دي باقی یو کمسل يرحم الله بها عباده يوم القيامه دغه یو کمسل رحمتونه په آخرت کې د مسلمان د پاره دي. په دې باندې الله په خپل مسلمانانو بندگانو رحم کوي. دی یو ته وګورسونه ډیر دي ټول مخلوق کبانو کې او په فضا کې مارغانو کې او په ځمکه درندگان او انسانانو کې دا یو تقسیم دی. نو دا ټول یو ځای کدا بسونی او یو کمس او دې سره نور یو ځای کې ټول مجموعه یو کمسل شي د ساتلې دي چاله ساتلې مونږه ساتلې دي مون مسلمانان وی الحمدلله يرحم الله بها عباده. نو هغه بندگانو باندې برحم کوي چې مسلمانان دي د قیامت پرس. دا بسم الله کې درې ټکي دي الله الرحمن الرحیم خاص پنوم د الله معنی په جنې غوري مون خلک معنی غلطه کو شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې مهربان دي دا معنی درست نه ده. خاص په نامه د الله چې نهایت مهربان دي او ډېر رحم کوونکی دی. هغه الله پنوم شروع کوم ډېر مهربانه دا به الرحمن ډېر مهربانه په دنیا کې په مسلمانانو او په کافرانو. الرحیم ډېر زیات رحم کوونکی چې دومره رحم کوي چې جنت تر کوي په آخرت کې مسلمان لا. نو ډېر مهربان او ډېر رحم کوونکی الله پنوم باندې شروع کوما د بل چا پنوم شروع نکوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو ځل ډوډۍ خوړه لګیو ډوډۍ خوړه ګڼ صحابه یو باندې سي راغی چې هغه کیناس هغه ډوډۍ په دوه وړه ختم کړه به یو دوه وړه کله ورسې ختم کړه. حیران وته صحابه کیناستل حضور پاک مبارک حضور پاک فرمایل ویم دا ډوډۍ لګوا خو مونږ په الله نو مغشتو نه الله پکې برکت واچو او دا باندې سراغه د خدای نوم یې وانه غشته شیطان وسره مرګلو چې په یو دوه وړه ارڅ خلاص کړ. دا الله نوم چې په ډوډۍ واغښ په ډوډۍ کې به الله برکت پیدا کی. یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام صحابه سره ناس ډوډۍ خوړه دې کې یو سړی یو خزه ده یو وینځه ده هغه را منډې وای تاسو په منډه را روانه ده او راتلو سره ډوډۍ ته کېناسته خو چې کېناسته پیغمبر علیہ السلام کلک د الله سنیو لږ سات پس یو باندې سره په منډه دی اغم کېناسته چې کېناست نبی علیہ السلام دا غلا سم کلک کونیو او مسکی کېږي. صحابه ته تاسو کوي وې ما د دوی لاسونه ولې پېښوي وینا الله رسول ته پته مونږ ته پته نه لګي وی ګوره مونږ ډوډۍ شروع کړه ډوډۍ لګاوه کسان مونږ غنو نو ما په الله نوم واغشته الله پاک ډوډۍ کې برکت واچو. او شیطان ته دا خبره چتا زړه پریوزي او چې شی لګ دی او دونه ګل مسلمانان په مړیږي نو دا وینځه را پسې راولېګل چې دا په کې لاس واچي او دا الله نوم بوانه لشي بدر ختم شي نه مې لاس کلکونی و وی چې کار نشو خو ما کلک لاس ګیر کا نو بیا را پسې دا بل را په مخه کا چې د دې په کلاس کو ګنده کې الله نوم بوانلی نو شی بدر خلاص شي وی دا لاس په کلکونی و وی زما دې په هغه ذات قسم چې دنیا ته پیغمبر را لېګلې ما چې د دې وینځ لاس او د دې باندې سی لاس د دې دوارو لاسونو سره دریم د شیطان لاس مې په لاس کې نیولې درې والا مې نیولې تاسو یې نه شیطان هغه تاسو نه امیم ور سره نیولې علماء وی کله الله نوم دی واغش نو شیطان به په دې رزق ګوتې نه وای او چې الله نوم دی وا نه غشته دی به پکې ګوتې وای ګوره شیطان لاس وسره دی ولې شوی دی به ګوتې وای نو شیطان خو پلیت دی سخالا سونه دی ګندلا سونه دی نو چې تکه ما ډوډۍ خو هغه پکې دلته شته وای تا ته خوکاری نه نو سونه سخا بین به تخیږي خو ته هغه بین نه مینه او سونه سخا خوراک ستا خېټه ته لاو
نو دا الله نوم چې په کومه ډوډۍ واغش نو پاک خوراک د خېټه طلاق او چې دا الله نوم دې په وانه غشتا نو شیطان پکې ګوتې والی دی هغه څخه دا هغه د سپېمو دا هغه د خولې د لاړو دا هغه د اندام دا هغه پاکېدو هغه څخه ګن هغه خو تعالی چې رزق ګوتې وی لاسونه په صابون خونینځي او خو چورې کا سم ډیران کې وامه او خیس خاکما او دا ټیپرو کې وسر الله سو منډم او په داروجو کې وسر الله سو منډم نو کم خوراک د خېټه تلا نو وای لکه جی ډوډۍ مخور نه جوړ شو رزق مخور نه جوړ شو نه جوړ کېږي مې چې ګند خلې تلا او ګند کلمو تلا او ګند په معده کې پروت دی هغه ګند چې شیطان په کې خپل پلیت لاسونه والدي زما وینا نه ده چا وینا ده د حضور پاک مبارک دا بسم الله ډېر لوی برکات دي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تا د روم بادشاہ دی هرقل خطر ولېګو امام رازی په تفسیر کبیر کې د بسم الله په فضایلو کې دا واقع لیکل دي وې سر می خوږیږي مال سراکا هغه دا چلو کو چې بسم الله الرحمن الرحیم په یو کاغذ ولیکو او هغه کاغذ په یو پټکی کې بند کو او هغه پټکی ولا ورولېګو وې دا پټکی په سر کې ټیک بشي چې هغه پټکی په سر کې سر بیٹی کو او چې پټکی به لر کې بیا به سر خوږي بیا چې به پټکی په سر کې سر به جوړ شو او چې پټکی به لر کې سر به بیا خوږي دا الکه اچل خو بلا پټکی کې ودرېګه ګورو چې دې کې سدي چې پټکی کولو کو پکې دا آیت نکلې شوی چې بسم الله الرحمن الرحیم او دا د الله د دین برکت. خالد ابن ولید چې تا مجوسیانو سره میل مشو دوته د دین د اسلام دعوت ورکړي چې تاسو مسلمانان شئ. مسلمان لپاره دي چې بل مسلمان له ایمان او د اسلام دعوت ورکړي نه بل کافر له وي تاسو مسلمانان شئ. اغي وتوي ویرا موږ مسلمانان شو خو موږ د اسلام ستاسو نه خوخایا ته مسلمانې او نو الله خو بستار قدر کوي بالکل می قدر کوي لو خاص نه خد اسلام. خالد ابن ولید ویو سمانه قدر تخیمه وی زهر شته او پیاله ویاو وشروړ زهر راول هغه زهر چې یو ګټ انسان اوس کې نو وجنیه او چې زهر الاس کې واغشتل وی بسم الله الرحمن الرحیم غونډه پیاله اوس کلا اړوغه وته ونه وی دا زموږ اسلام برکت الکه دا زهر دی اوس کلی یو پیاله دی هوتا ته اړوغه ونه کا وی دا الله نوم می وسره مرګره کا زهرو کې د مرګ طاقت چا پیدا کړی او دا زهرو نه بد نقصان دا طاقت سو کو باسي او کته چې دا بسنګي د ابراهيم عليه السلام واقع ته وګور اور سودول کوي کنه کوي او چې دا الله نوم دا اور سره مرګره شو ابراهيم عليه السلام پکې وګورځاو الله ويا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراهیم اورا په ابراهیم علیہ السلام ور یخشا معتدل یخ کې یخنی مرړی راورنه کې دا الله حکم وسره شامل شو نو دا الله حکم چې اور سره شامل شي سوزول نه کوي چې زهر سره شامل شي نو سره نقصان بدل درکې. حضرت موسی علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر دی امام رازی صاحب دام لیکلی دا یو ځلې خېټه کې درد راغی الله ته رجوع کړه الله خېټه می خوږيږي وی فلان کی دارو اخرى جوړ بشه یو بوټي وتاو خو هغه بوټي اخرى نو ټیک بشه په دې بوټو کې امداد شفا دا طاقت الله پیدا کړی دی لاله هغه بوټي راواغ شوي خوړه ټیک ټاک شو جوړ شو څه زمانہ پس په بیاغه د خېټه دلو نو دی ورغه ابوټي راواغشت او وی خوړه نورم دل زیات شو الله ته رجوع کو یا الله ما خو مخ کې درد راغی او تاره ته بوټي خو اومه خورده په جوړ شو اوس را باندې بیا درد راغی او ماغه بوټي مې خور بیماری مې زیاته شو دا ولی وی اده تما ویلیو هغه سره زمانوم شاملو او دا پخپل خو خدای کار شروع کو زمانوم وسره نو ته نه خبر اے موسی چې په دې ټولو سيزونو کې شفا نشته ک پکې دا زما د نوم د برکت ده زمانوم چې شفا به پکې وي او زمانوم چې پکې نه شفا به پکې نه دا الله د نوم ډېر لوی برکت قسم په خدای د خدای د نوم ډېر برکات دي یو ډېر ګناګار انسان الله صرف په دې ټکی بخلې دی صرف په دې ټکی چې بسم الله را واغشت او پسترګو کې خو د پښون به خپل کړ دا الله د نوم عزت وکړ
او د هارون الرشید خزه ده زبیده، دا غي واقعاتو کې مرادي ډیره زیاته نه کبيبي. زه حیران ما چې د تاریخ ګورم د هارون الرشید او رده د خزه زما چې د خلکو له الله په لګي سات چول. دا هارون الرشید دومره نیک انسانو، ټول شپه به الله ته جړل، زاره به کول د خدای پاک په دربار کې جړل به. او خزه دومره نیکا چې 3,000 خادمان ساتلی په کور کې، وینځي او نوکران، سړی او خزه. هغه زمانه کې خو وینځي وي او غلامان 3,000 او دا ټول قرآن شریف حافظان دي. چې زما کم وینځه جارو وي چې د قرآن تلاوت کوي، او چې زما کم نوکر زما خدمت کوي، زما استا او زما ساروی ته غیا کوي، اچي چې د قرآن شریف تلاوت کوي. وته ویلو چې تاسو به بغیر د قرآن نه ببل څه جبه نه خوځوي. او په مکه مکرمه کې یو عظیم الشان خدمت کړو چې نهر راوستو، نهر زبیده ورته وي مکه مکرمه ته. اوس هم دا غي نخښته او به کې نشتا، د لوی خدمت کړي ذکر. او چې حج لبتلا اعلان به وکړو وچ صبر خلق حج لذي ما سره غریبانان وسه نه کېږي، داغي خرچه او تل الله تعالی سبحانه په زرګونو خلق برده د مخه حج لتل. د بادشاہ خزم دا د ترلوریم دا او داغه په عشقم د محبت مسرشتہ مینه مشتا چې ملشوا چا په خوب کې ولیدا. زبیده څنګه چلو شو؟ وی الله ته جوړ مخامخ شوما، نو الله ماته زبیده سره وروړي دي، نیکه دې وروړي دي، حجونه دې په خلکو کړی دي، صدقې دې کړی دي، خیراتونه دې کړی دي. مړی دا خو زما کمالو چې ما د حسن درکو د بادشاہ د ترلور می جوړ کړي او بیا به د بادشاہ نکاله بوتلې. کما یو غریب کور کې پیدا کړي او خشته حسن مینه به درکړي، تا دا کارونه کولی شو؟ وای اوس نشو کولی. نو خو ما د بادشاہ د ترلور جوړ کړي، دا کور کې می پیدا کړي او خوبصورتی می درکړه، هغه در باندې شق او دا نکاله می بوتلې. او مال د ما درکو، عقل ما درک، سترګې ما درکړي، خلا او لاسونه ما درکړل. دا خو زما کمال دستا په کې څه دي؟ تو وای تاسو راوړي دي. رښتیا وای چې الله د سره د حساب کتاب شروع کی موږ سره کولی شو، خدای کو کوي سم کو. دا ټول الله فضل دی. من بس یو زمون نیکی بسی، هغه 2 رکعات مون د ټسټوس بسی، هم په صحیح طریقه نه کوي. او 10 بمسیه په جرمي کې خلک مهرباني کوي، گزاره کوي. ډېر خلک او 10 کې چې وته ګور نه چا پوندیو چې دا چا لاندې تلې وچ دی، جرمي کې خپل توبه ګوري پاسانه نه رسی. ډېر می ولیدل، اکثر आवाज هم په وکما د چا گیټه او چې یو د چا پوندو چې ځان خلاصو، او د چا دلته کې څنګهلو چپاتی وي او بر سره اندامونو تګوري به او د سمون نه کېږي، ګناه ده. نو زمون او 10 دی او زمون منسمون دی او زمون زکات بس زکاتی چې 1,000 روپے زکات در باندې کېږي سل ورکوي، لاکسو کې ورکی. او چې 10,000 زکات پیږي نو 200 ورکوي. اغم په خلق خوشالي احسانات پہ کئی. اللہ دے رحم کی جناب دا ما بكم من نعمت فمن اللہ، دا اللہ طرف نه دی. وی چې دا تپوسونه را نه وکړل، وی مې چې زبیدې لاړ غرق شوې، اوس به جهنم ته ورځي. وی بیا راته وی چې زبیدې یو عمل لیکل په غیر بخم، الله غس عمل دی لکه چې ما بس عمل کړی په غیر می بخي. وی یو ځل تا ډوډۍ خوړه او نوړې دی چې تکړه او دې خلیته دې قریب کړه، لا د نکړې دی نو دې کې بانګوي الله اکبر. نو تا اغه او سر دې سر تورو دغه وخت کې لوپټه په سر نه وا، نو تا زما د نوم لويي وکړه، زما د نوم عزت ته وکړه، اغه نوړې دی واپس په پلیټ کې کې خاودا او لوپټه په سر برابر کړه. چې ورګه الله نو مخلي چې سر خو پټ کما، اوس هم باز خلک راسه کوي دا الله نو مخلي چې سر خو پټ کم، زما د نوم عزت ته وکړ، دی واپس کې خاودا سر دې پټ کا، نو بیا دې نوړې خلې تکړه، زما د نوم عزت ته کوي په دغه بخم د جنت. دا الله د نوم عزت پکې یو سړی دی او استاد 2 روپو غل دي دا 2 او چې ډب ورکه غوي دا الله په نوم، دا الله په خاطر، دا الله د نوم خاطر بیا کې دا 2 روپو خاطر شته، دا الله د نوم نشته. یو سړی ته قسم خوري، څه خو زمون خلک په دروغه قسمونه خوري.
دا الله نوم دې یاد کو قسم یې خوړه بس الکه نه ستا په خله ادبار نکوم دا په خله نه کې د خدای په نوم وکا بس دروغه باندې خوړه الله پېښو دې پېښه موږ د 10 روپے قیمت شته د خدای د نوم نشته پکېږي ما یعنی پچا د داوا او وغیرہ ته قسم خوري ماف کې موږ له باندې جوړ کو د خدای په نوم می ادبار ته خو ستا په داخله می نشته نو د خدای نوم خو د داخله نه روزي کنه دا موږ د پیسو لپاره باندې ګو د خدای په نوم نشته ادبار خو ستا په خله می نشته نو د خله نه را پیسې دا نوم نه وته دا کم نه راوته اوس کله له 50 روپیا درکې په داخله نو بیا د په نوم په خله په نوم ادبار شته د خدای په نوم نشته نو په دروغه قسم خوړل لوی ګناه ده ګوره ډېر انتهایی لوی ګناه ده په دروغه قسم خوړل لیکن که یو سړی ته قسم وخوړو په دروغه خوري دې پېښه او خدای پېښه د نبی عليه السلام مبارک په زمانہ کې یو صحابي او یو بل کس ته په یو دغه کې کوی کې جګړه شو یو ودا کوي زماره بل وی زماره دواړه رالل نبی رسول الله چرالل پیغمبر علیہ السلام چې چا داوا کولاغه وی ګوان راکا وی جی ګوان خو ما سره نشته وی خځه ګوان نشته دا سړی به قسم خوري وی جی په دروغه خوري ما ته پته چې په دروغه خوري قسم ولا ورکه په دروغه خوري حضور پاک په فرمایي وی تاسو سره بل سشتننو یا به ګوان پیش کې یا به قسم بل سشتننو کده په دروغه قسم او خوړه د خدای په نوم دا یاد وساته ټولې وره چا چې په دروغه قسم خوړه په الله نوم په دروغه قسم کې استعمال کا لقي الله يوم القيامه وهو عليه غضبان د قیامت پر ورځ به الله سره ملاقات کوي او الله به ته په قهر او په غصه دا سه حالت کې ول قیامت پر ورځ رب لوردي چې برته غصه د خدای د غصې نه الله دې موږ خپل غصې نه وساتي په دروغه قسم کې دومره لوی ګناه ده صحابي وي زماره قسم په خدای وي چې هغه په دروغه او قسم یې خوړل په دروغه قسم یې په خوړل نو په دروغه قسم کې ډېر لوی ګناه ده خو چې وی خوړل معنی به بیا په دروغه ملې به کول او د شراب په نشه کې به هر وخت لت پت پروتو په دې کلی کې عالمو نا امام رازی سے تفسیر کبیر کے لکھی بسم اللہ پر فضائلوں کی پڑھوں بھی جلد کی پر یہ لکھی عالم اللہ پا خوب کیوں لید اللہ و توی ورشا پا فلان کی پا بشر حافظ ما سلام ہوئے بیچ راویخ شو اللہ چی صلی پا خوب کیوں وینی نو مسئلہ دارا چی دیر خوشحال شی او یو دو رکاتا نفل دیو چی اللہ پا خوشحال شی دیو چې دا خو چې سوچ کړی او تاسو هم کړی زمون په یکلی کې چې کم بشر حافظ هغه هم دغه یو بدعمل دی شرابي بل خودشتا هغه باندې څنګه الله سلام چي دی خو په جوړ خطا شو بیا ود شو چې بیا ود شو بیا الله په خو کړی دو فلان کې درته هم چې ورشه په بشر حافظ ما سلام وایا بیا راوښ شو دوه رکعات نفل وکړ یو بل نه تاسو کیره ګورم چې دا بل څوک نیک سړی وي کلی کوسا کې یو بل نه تاسو کاله ک بشر حافی سوکشتا هغه ویره مونږ بل څوک نه پیژنوم دا یو کس ته مولانا صاحب چې هغه شرابي دی جوارګر دی او هغه ګندباز دی او بدعمل دی یره دا دې سړي ته به څنګه الله سلام وایم الله په دای سړي سلام وای بیا ودشو چې ودشو په درې الله په خوب کېنی تا ته چې په بشر حافی زما سلام وایا ته ولې سلام نه وې دی خوب کې دی وی الله مناسب نه ګرم جستا سلام پاغه سړی ویم بل شته نو دا یو شرابی دی او ګندباز دی مناسب نه ګرم ستا مبارک سلام دغه ګناګار ته څنګه ورسوما الله غیا دی ورشم په دو وایا هم په دغه ګناګار د ما سلام وایا بس ټیک شو چې الله حکم نه نو دا الله حکم کې بیا خبره نه کیږي را پاسې او لا تاسو یو کدا کور کې دروازه والا زنانه आवाज ورکړه سو کې فلان کې مولانا صاحب سکه بشرستا هغه خو جی نشته چې ته لري یو رجی سبا ته وایو نه وای چې ته لري هغه هم هغه خپل مشغولاله ته لري کنه کلب ته لري کلب وته وي که څه وته وي د شراب او هغه شراب خانه ته اول ته پروت الله حکم دی تاخير پکې نه کوم نه اغلال هغه شراب خانه ته وروسه چې وروسه داغه څوکیدار ولار دی
څوکیدار چې دی د علما خلک ارزنګ چې قدر عزت کوي. مولانا صاحب خیر دی ته ورشه به شرط وایا زما سره کار دشتا جی هغه شراب سکلی دی په ځان نه پويږي بهوشه پروت په شرابو کې ته ولا قولغونه زما ډیر ضروری کار دی. یو لکه وی چې الله پر حکم کې ناراستی را نشي تاخير را نشي ویلا قوما ورته چې هغه راغلي تاسو لري کار دی. څوکیدار ورغلي دی د شراب په نشه کې پروت شرابي سړی بیا سو کم دی پیژني سترګې بقره وتی راقولې دی الکه فلان کې مولوی صاحب راغلي دی او دروازه کې ولاړ دی تاسو لري کار دی بس هغه نه ارس تختیدلی دی چې دا جوړ ملک الموت ته فلان کې مولوی صاحب ما زره زکار دی دا جوړ د مرګ فرشتہ ده او ټیم می جوړ پورا دې زګیر کړي چې څه لوګو ودا سره اوس کوي دا سوچو مرګ فرشتہ جوړ راغلی دا خدای لک صبر وتاو کا شابه د درلم بس بمنډه منډه هغه په مخو باو په لاسونو باو را په منډه شوی دی دروازې لراغلی دي خورونو هغه زمانہ کې خلکو د ریواج نه په پټکی پسرول په بعض علاقو کې اوسم ریواجی ګیره اشتاو کني ته پټکی و بازارې او د چا ډېر غټ غټ پټکی مونږه 15 قسم په سر نشو ګرځولې ما شومانو ته غټ غټ پټکی والی دا هر چا خپل ریواج دی د هر زمانه یو خپل ریواجی ناغه زمانه کې دا ریواجو چې پټکی به خلکو پسرول دم هغه خپل پټکی دی چې بشراب خانه ته نور پټکی به کې خو بار خو سوګزان ته دغه نه خی کنه په نشه کې چې څنګه وروته مولانا صاحب سلام علیکم تابشر نوم دی او تا ته یو سوال جواب جی وایا ما الله درې دله په خوب کې ولید او درې دله پتا سلام ویل زما سلام خو قبول کا یو ته په جړا شو الله په ما سلام وی ما خو نه موس کړی نه روجی نسم نه زکات صدقه ورکوم نه مې سنیک عمل شتا او بیا پروردگار په ما سلام اچي دونه مهربان بادشاہ وینه دا خبره خو پخپل ده استاد قسمی څه چل دکشتا سنی کیشتا دا څه خبره نه ده خو ما ته خپل نیکی خیر نیکیشتا ما ته خپل نیکی خیر چې سوجره چې پتا الله سلام وای الله اسبه سے بچا سلام نه وای. ها مولانا صاحب ویم درته ادا تخیمه چې هغه کما یو کار دی زره ګناګار ډیر بد عمله ډیر شریعت نه لري خو زما په ذهن کې بل نخ کار یو کار مې کړی دی یو ځل پلار را روانو ما یو کاغذ پروتو اسی مې کاغذ تاو کتل پاغې د الله نوم پروتو چې مې روچت کا پاغې لیکلو بسم الله الرحمن الرحیم ما یې ګور د الله نوم او دونه د دې بیزتی چې دا پزماکه پروت دی او انسانان او حیوانات په ګرځي خپې پیګ دي امر واغشت کاغذ مې وسند او خوشبوئی مې په پورې کړه او د پټکی په اول کې مې کې خاوت چې دا به د خدای نوم په سر ګرځوم دا به بل ځای کې دا نه جدا کوم په دې پټکی کې مې د الله هغه نوم بسم الله الرحمن الرحیم پروت دی دا پټکی کې پروت دی چې کله شراب خانه ته راځم نو د دې الله د نوم د وجنه دا پټکی بار اویزان کم په میخ کې چې دې پلیز زیاته د خدای د نوم نه داخلو او چې کله شراب خانه نه بار روزما لاسونه وینځم نو بیا دا پټکی راوالم په سره کم دقه د الله د نوم قدر عزت مې کړی ما سوا بل ټکی راته نه کې نه ښکاری چې ما نه جدنی کیږي واقعي دغه وجه پروردگار هغه توبهګار کړ توبه وستا نیک شو او دومره لوی بزرگ ته جوړ شو چې نن زموږ د دې طریقه سلور طریقې قادریه چشتیه سروردیه او څه شی نقشبندیه د دې سلور سلسلو په پیرانو کې پیر دی د دې ټولو سلسلو کې راځي د دې ټولو پیرانو پیر دی الله تعالی دې دومره لوی بزرگ جوړ کو او دومره لوی شخصیت تیر پروردگار جوړ کو دا د صدا وجه نه مارو صرف د یاو د الله د نوم د بسم الله الرحمن الرحیم د الله د نوم عزت او د قدر د وجه نه اسی وقلی خبر درته چې زما سو کی عزت او قدر کوي او زما د نوم قدر کوي زما به سره مینه کوي نو چې د الله د نوم سو قدر او عزت کوي نو د الله به سره مینه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ګور دې حدیث ته وکړه په یو رکوټ حدیث زمونږ عمل نشته برباد ګرځو
وی چې سړی کور ته داخل شي او د داخلېدو په وخت کې وی چې بسم الله الرحمن الرحیم، په دې سوچتل کېږي نه. کور ته داخلېدو په وخت کې سو وی بسم الله الرحمن الرحیم. حضور پاک فرمایي وی شیطان وی چې بس ته دې کور کې مونږ منشو، دې کور کې زمونږ ځای نشتا، او د دې کور د رزق په خوړو کې زمونږ نصیب نشتا، ختم شو. شیطانان نور ته وی مرګرو ته وی هغه کور کې بس ټینګ شي چې د الله نوم پکې واغستل شو، نه دلته زمونږ شپش په نه د دې کور په رزق په خوړو کې زمونږ نصیب شته. نو چې بسم الله د کور د داخلېدو په وخت کې اوه نو شیطان به په دغه کور کې شپه نه تیری، او ستا په دې کور کې چې څومره رزق دی شیطان نه به بے برکته کولی شي او نه پکې څخه پلیته ګوتې والی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې وسوي روړې خوړه لګیا دی چې یو دوه وړې پاتې شوې، ناغه سړی وی بسم الله اوله و آخره، په اول او په آخر کې د الله نوم خلم. نو حضور پاک مبارک او خندل، چا ورته د الله رسول ولې او خندل، وی دې سړی ته قتل شیطان وسره لګیو ډوړې وسره خوړه، او چې دا په میاس کې د الله نوم واغشته نو شیطان چې څه خوړو هغه ټول اخول ټیک له پاسه دی. وی د شیطان هغه الټه میولیدل چې هغه الټه وکړي نو مال د شیطان هغه الټو پورې خنداران. حضرت موسی علیہ السلام د فرعون د لاس سره تنگ الله ته درخواست وکړ، وی الله دا فرعون ولې نه هلاکه، زد خیره کوم او ته نه هلاکه، ما ته لوی تکلیف ته، زما قوم ته لوی تکلیف ته. وی موسی ته ځان ته ګورو د خپل نوم ته ګورو. الله د دې څه مطلب وی په دې محل د یو وخت کې د الله زمانوم لیکل دي بسم الله لیکل دي ډیر مخکې، نو د خپل نوم ته ګورم نو عذاب په نه راولم، نو دې به د دې محل نو باسم بل دې بغیر کو. او حضرت عیسی علیہ السلام امام رازی دام لیکلی په خپل تفسیر کې یو ځل پلاره تیرېده، نو په یو مقبره تیر شو، نو په هغه مقبره کې یو سړی په قبر کې هغه عذاب ملاوېده، نو واپس راته په اقلار پیغمبرانو ته د قبرونو نه کشف کېږي، نو هغه ته په هغه قبر کې هغه سړی ته خوشاله ملاوېږي، مخکې په عذاب کې اوس په جنت کې پروت دی. نو فوراً الله ته رجوع کړ، یا الله اوس چې تلم دې سړی ته په دې قبر کې عذاب ملاوېده، اوس چې واپس راځم نو خوشحالي ده په جنت کې پروت دی. دا ولې پیغمبر ته چلو کې څه مشکل راشي نو الله فوراً هغه مشکل ولا ختمي. وې دا سړی ګناهګارو دې جمل شو دما عذاب په شروع شو، د جهنم عذاب. دغه خزه په امید کې پاتې شو، حامله خزه دې پاتې شو، هغه د مرګ نه پس بچیو شو، هغه بچی لګ لګ ورو لویدا چې لویدا نو اوس لک سات مخ کې مور هغه ماشوم بوته استاد تا او کینو چې دتا تورات یا کتاب انجیل شروع کا، هغه زمانه چې څه کتابو هغه استاد ته بچی د الله په نوم شروع کا، لکه مونږ وی بسم الله، اما شوم د الله په نوم شروع کوم بسم الله. الله وی مال حیا رااله چې رد د مرګ نه پس د دنه کم بچی پیدا دی هغه د زمانوم اخلي او د عذاب ورکم. فرشتو ته مې چې عذاب په بند کې صرف د الله نوم یو بچی اخلي داغه د برکت نه الله په پلار باندې په قبر کې عذاب بندې نو چې ټوله کلمه وي یا د قران شریف تلاوت کوي نو الله به مور او پلار له آخرت کې څونه فائدہ ورکړي. لیکن بسم الله برکت ده. بسم الله الرحمن الرحیم. جمعه ته داخليږي بسم الله الرحمن الرحیم او بچس کې بسم الله، ګاډ سٹارټ کوي بسم الله. نو مې ناخلم یو کسو او ډیر زیات مالدار شو، غریب سړی مالدار شو، داسې مالدار چې د بلا ګاډو خاوند شو، یو ګاډی نه بلا ګاډي او بلا ډرایوران دي او چهل پهل دی او مزي چرچی دي. سبو د پس بیا اصلال برباد شو، ګاډي ملاړو ابل ګاډي ملال ټول ګاډي ختم شو، او چې سمال او دولت او هغه ارسلال برباد شو. یو ځل مې راغلی یو ډرایور نه تاسو کو مې نه کړه نیک باندې رسې چلو شو، دی خدای پاک ډېر او نیک لکه مخسړې وو،
دی خو ډېر زر مالدار شو، بلا ګاډي او بلا سیدونه او قصې پسې، او ناګانه پرېوته ګاډي ملاړله او امر پسې غریب لاړ، هم لاړ مړ شو. دا پسې چلو شو. ما ته وی مولوي صاحب دا یو څیز د برکت نه وی لاړو سواد کې مې یو ځای کې ګاډي واغېسته، وی ما ولا چابي ورکړې مې جنې کا زور خېجا او د الله نوم والا خلک وی داسې کنه ورخېجا او د الله نوم والا. وی ما ته چې نه زاغه ګاډي علم چې بغیر د خدای د نوم نه سٹارټېږي، هغه ګاډي علم چې بغیر د خدای د نوم نه سٹارټ کېږي. وای ما بزلام هغه ډرایور وی قسم په خدای چې هغه وخت مله کړه چې د لاله غرق شوی او چې رالو ورسره لاله تباہ برباد شو. بغیر د خدای د نوم نه د چاپلارم نشي سمېږي والله کې سم کې د الله نوم بل سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د جنت څومره نعمتونه دي او د ټولو نعمتونو جرل سلور ولی دي. ولې بوټي په ولا کېږي سړی چې وببس کی وبونه لوی نعمت بل کم دی. یو پکې د شاتو ولا ده په جنت کې لوی نیر دی، یو پکې د صفا اعلی وبو دی، یو پکې د شرابو دی خو پاغه شرابو کې سرخوګیم نشته او پاغه کې نشم نشته خوان پکې دی، یو پکې د پيو سو نیر شو سلو. د دې نیرونو نه بیا د ارجنتی کورتا یو ولته لیدا. نبی رسول الله فرمایي وی دا سلور نیرونه د کم نه راوتی دي جنت کې دا نیرونه د کم نه دلته خو نیر د غر نه راوځي کنه الته د سن راوتی دي. وی دا الله د عرش ته پاسه لیکل شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم. نو یو د میم سترګه ده د میم او ورپسې الرحمن کې بیا میم دی هغه کې سپینه غوندې سترګه ده او یو د الله د هي سترګه ده. بسم الله کې لاول میم دی د میم سترګه، بیا ورپسې الله دی د هي سترګه، بیا الرحمن کې میم دی د میم سترګه، بیا الرحیم کې بل میم دی د هغه سترګه. د دې سلور سترګو نه دا سلور نیرونه راوتی دي. ټول جنت د الله په نوم سیراب دی. کو جنت کې وبلی د الله د نوم ولدا، کو پکې پیدي د الله د نوم، کو پکې شراب دی او کو ورکه څه شه دی شاتی. دا سلور واړه سلور نهرونه د چا برکت شو د الله په نوم، د الله د نوم راوتی دی. د الله د نوم ډېر برکت دی. د الله نوم چې واغشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امر ذی بال، هر کار چې ستا د زړه د توجه کاری، ستا د مینې کاری، ستا ته اهم ذی بال اهم کاری او د الله په نوم شروع نشي نو فهو ابتر، دا به نقصانی لنډي بچي، دا به سر ته نه رسی. د دې نه به هغه فایده نه حاصلولې کومه فایده د پاره چې دا کار کې او چې الله په نوم دی واغشته هغه فایده به حاصل شي. لنډي بچي بني نقصانی بني. به دې معافي او خبر درته کوم تاسو دې خو باندې کړ ها چې کم سړی خپل بیبي سره کورواله کوي یو ځایواله کوي او دا جامو د بربندېدو نه مخکې دی وای بسم الله یو ټکی ورپسې بل مشتا اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. بهر کې ابدا وای دا الله پنوم دا کار شروع کوم. ګوره دا زمون پښتانه پلیت کار دا الله پنوم شروع کوم. خدایا مونږ هم د شیطان نو ساتو چې کم بچی راکېم دا شیطان نو اوساته. نبی رسول الله فرمایي چې دغه کوروالی نه مخکې بسم الله وی د جامو پرانستېدو نه مخکې نو که په دغه نه بچی پیدا شو شیطان به سره تر مرګ پورې به ته شیطان نقصان نه رسي. اوس کې وسره نو خو قصه ټول به کلمې ده په خیر واچي او چې انسان ته داسې واقعیات شو چې بیا عورت ښکاره دی نو په خوله دی نه ویل کې دی وای نو کله دغه نه الله بچي پیدا کا نو لا یذره الشیطان ابدا تر مرګ پورې به ته شیطان نقصان نه رسي. بعضی بیماری د شیطان د وجې پیدا کیږي هغه بیماری به نه راځي. شیطان سړی گمراه کوي د گمراهۍ نه بچ شو. شیطان اخره کې سړی خاتمه خرابوي د خاتمه نه بچ شو. واړه ګناهونه به کېږي د غټونه به الله ساتي. دا د حضور پاک وینا ده. د الله د نوم ډېر لوی برکت ډېر برکت. یو هغه وخت کې د الله نوم مناخلي کې سړی عورت ښکاري
دا الله نوم بناخلی سړی په دسماتی ناستی پر کوټي یا پلوي باندې یا ورت کاری دا الله نوم بناخلی او ما سوا د دین دا الله نوم مخلا چرګ باندې چې بسم الله نی ویلې نو مردار دی فقط ساروی دی بسم الله نی ویلې مردار دی او چې دا الله نوم دی علالو په وخت کې واغشته حلال دی او که ير شو یو انسان دی داغه نه ير شي علی او ير شي خیر دا بیا حلال دی خو چې ير شي قصدن باندې پرې قصدن دی پرې خود مردار دی دا الله د نوم ډېر برکات دی نو کم کار چې کوي دا الله نوم مخلخه بسم الله وایي بسم الله الرحمن الرحیم وایي دروازه جنند کې بسم الله دروازه کولاوي بسم الله حدیث پاک کې راځي حضور پاک فرمایي وې کومه دروازه چې د الله په نوم جرنده شي شیطان نشي کولاوله ترمذی شریف کې حدیث ده ډوړې خورې بسم الله گاڑی کې خپخ کته کې بسم الله صرف بسم الله وایا دا بسم الله الرحمن الرحیم برکات دي نو بهر کیفو دا بسم الله الرحمن الرحیم لګ برکات نری ډېر زیات برکات دي حضور پاک حضرت نوح علیہ السلام کشته دغه بسم الله مجریها و مرساها ان ربی لغفور رحیم دا الله پنوم د دې چلیدل می د کشته او بندیدل می صرف بسم الله ویلو سونه الله بچک الرحمن والرحیم پکې نو دا الله نوم صرف بسم الله ویلو الله پکشته کې سره د دوه یو کسانو محفوظ کو چې باقی څومره پروردگار ټول غرق کړ نو غاری تخیجه بسم الله الله ولي بیا ساتي یو کې چې الله تعالی په مور رحم وکړي یاره دا موبایل دا ته مسله خو دې خوکړه بعض خلک په موبایل کې بسم الله واچي په موبایل کې بسم الله اچول د قران شریف آیاتونه اچول دا ناجیز دي یو خدا چې د خدای نوم د خپل خبرداري ذریعہ مگر دا دویم دا چې هغه د لرنګ در کې نو اکثر ته هغه شی ټک ولا ورکي نو په دا نیمه کې ټک ورکي نو باندې وخت معنا خراب شي او بسم الله وای دا نیم به وی نیم به نیمه ته ټک ورکړي دا خدای نوم په من نیم شو کنه شو یا یو آیت په پکې وی نو به هغه آیت شروع شي ته په ټک داسې وخت کې ورکړي چې هغه آیت په منځ کې نیم شي یا هغه کې به یو کلمه په منځ کې نیمه شي او د هغه معنا به غلطه شي نو داسې مکوي دا مکوي دا مې وې کنه په ټول دوی نو زه کوم تاسو پروردګارا ته مونږ باندې رحم وکړي الله ته خپل نوم سره په دنیا او په آخرت کې مرګره کې ته خپل نوم د برکت نه الله زموږ حفاظت وکړي زموږ د مالونو حفاظت وکړي زموږ د بچو حفاظت وکړي زموږ د دین حفاظت وکړي زموږ په جبه خدای د خپل نوم جاری کړي خدای په دنیا کې په ځن کدن کې او په قبر کې د خپل نوم زموږ په جبه باندې جاری کړي او د خپل پاک نوم خدای زموږ د جبه نه ملر کړي دې سره زموږ مینه پیدا کړي دې سره زموږ محبت پیدا کړي او زموږ په لونو کې زموږ په اندامونو زموږ په جبو د خپل نوم ور جاری کړي څوک چې بیماران دي دعا وکړي کې زموږ د جمع عمر ګرځي د سترګې اپریشن کړي دعا وکړي چې الله تعالی ول شفا ورکړي نو څوک مریضان دي خدای ټول شفا ورکړي قرضداران د قرض نه خلاص کړي زموږ د حلال رزق نصیب کړي اخر وخت په خدای کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله گران و محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادريس صاحب په 382 نمبر 61 کې تاسو اوریدل د الله د نوم برکات دا تاسو ته په خور خار کې بیرون کچری گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادريس صاحب د هر جمعه تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دے 255 29 12